عمر بن خطاب رضی الله عنه پیر په جومات کې ناست او یو سړی ولید هغه په دې منځ کې ډېر حرکت کوو کله یو شان خوځېدو کله بل شان لکه یو نیم سړی منځ کې ولاړ څوک ګړۍ برابروي څوک کپړې او بعض په لستوړو کې مصروف وي او څوک په رومیال برابروي او څوک ټوپۍ سیده کوي څوک پټکی برابروي او څوک یو ځای ته ګوري څوک بل ځای ته ګوري دا دلیل دی په دې باندې چې زړه خراب دی زړه کې خشوع نشته عمر بن خطاب چې دا سړی ولیدو وی لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه که د دې سړي په زړه کې خشوع وی په اندامونو کې به یې هم وی خو په زړه کې یې نشته کوم سړی چې منځ کې ډېر حرکت کوي که نه نو د ده په زړه کې خشوع نشته خشوع او خشوع معنی څه دپاره به یې کي یعنې غلي کېدو ته وایي چې ته الله ته په سکون سره غلی ولاړې په اطمینان سره ښکلی اوږد لمونځ وکړې دې ته وایي خشوع